دوام د الله تعالی محبوب ترین انسان هغه دی چې هغه په پټه باندې الله تعالی عبادت کو. تفصیل په حدیث کې موجود ہے. جامع ترمذی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یا چې کیم کس د یوې ګروه سره د یوې ټولۍ سره د خلک سره په سفر باندې لوټ شي، نور خلق په سفر کې تکلیف ورته، تکاوت ورته، ستړي ورته، مشقت وي، نو د یوځي ته ورسي چې ولته دی آرام وکړو. یغه آرام په وجود په دغه جماعت کې په دغه خلق یو کس داسې وي چې ستړی هوي، خدای بیا د شپې چک شي او داس وکړو، تهجد منځ وکړو، تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو، عبادت وکړو، ستړی دته هسته خوب دته هم ورسي. خدای د الله تعالی محبوب ترین انسان زون جوړول غوړي، نور خلق ټول ود دي، هر سړی په خپل آرام کې دی، هر سړی وو دی، د عبادت طرف ته توجه نشته. نو دا سړی داسته چې تکاوت د ستړي به وجود بیا هر څک شي د الله تعالی عبادت وکړو، نو دا سړی دغه عمل په وجه باندې د الله تعالی محبوب ترین انسان جوړیدای شي. دا یو داسې عبادت دی چې دا د الله تعالی په حضور کې مقام محبوبیت حاصلوي، د محبوبیت مقام درجه ورته حاصلېدلی شي. نو دا دوم کس دی چې د الله تعالی په حضور کې دته د الله تعالی محبوب جوړ شي، د الله تعالی محبوبیت ورته حاصل شي. او درم هغه کس چې هغه الله تعالی ته محبوب دی. په حدیث کې مکمله تذکره موجوده ده، ثلاثه یحبهم الله. نو درم کس هغه دی چې هغه د اعلی کلمت الله د پورا د دین سره بلندی د پورا هغه د کافر په مقابله کې جهاد کو. یو جماعت یا یو ټولای د کافر په مقابله کې وي، خو هغه د کافر نه شکست وکړي، هغه پڅټ یا تشمزی وروړوي، ځنه منډه کو ځنه لوړ شي، نو دا د هغه منډه په وجود بیا هغه میدان کې ویلوړوي. دا بیا د هغه میدان کې د کافر سره جنگ وکړو، یو د شهادت ملاوي شي، یو هغه باندې فتح حاصله کو. په دوه سره صورتونه کې د انسان ته کامیابی ده. واجب څه دی؟ ځکه چې دا سړی مرګ په خپل سترګې باندې ویني، ځکه چې یو دمر ډېر خلک مقابله نشي کړی، بیا یو کس وي تنها سره مقابله وکړو. دا مرګ په خپل سترګې باندې ویني، تکلیف په خپل سترګې باندې ویني، پریشانی په خپل سترګې باندې ویني، خو دغه انسان په عمل کې اخلاص دی. دغه اخلاص د برکت په وجه باندې دا انسان الله تعالی ته محبوب دی. دا ته که شهادت ملاوي شي بیا هم کامیاب دی، که فتح ورته ملاوي شي بیا خودو کامیابی. نو صرف دغه اخلاص د برکت په وجه باندې دا انسان الله تعالی ته محبوب دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ثلاثه یحبهم الله، درې کسونه داسې چې هغه الله تعالی ته محبوب دي. په درې کې درم کس دغه دی چې د یغ په عمل کې اخلاص دی، د اخلاص په وجه باندې الله تعالی ته دغه انسان محبوب جوړ شوی دی. نو میشتو په چار دو چې داسې عمل وکړي، داسې چارې وکړي چې هغه باندې میشتو الله تعالی ته محبوب جوړ شي.